د هغې نه بعد سوال دی. یو ورور وایي چې زه چې کله سره علمه سره زر علم نو دکان ته ټلیفون وکړمه او هغه ته ووایم چې دومره سره ماله کېده، مثلا 2 تولې 3 تولې 5 تولې او څومره ریټ د هغه راته په ټیم ریټ وایي دا ریټ یې، بیا 3 ورځې بعد 5 ورځې بعد لاړ شم پیسې ور ورکړم او خپل سره ترې راوالم او ریټ هم هغې کم چې په ټلیفون باندې ایښودی شوی. که دا کم شوی زیات شوی نو دا څه اثر په دغه ټیم کې نه لري، که نقصان یې ماته او که نقصان یې هغه ته. دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې سره زر په سرو زرو خرڅول، سپین زر په سپینو زرو خرڅول، دا به لازم چې دی نه یو شانی مقدار او لازم به لاس په لاسي. او که چېرته جنس بدل شي سره زر په سپین زرو یا سره زر په پیسو باندې، د پیسو دپاره هم دې کې ثمنیت پروت دی، دا هم د سرو زرو سپینو زرو په ځای استعمالېږي. نو بیا دغه شرط ختم شو چې دا به یو شانی، خو پاتې پکې کم شرط شو؟ لاس په لاس به سره زر په سرو زرو. حدیث کې دا راځي، عباده بن صامت روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل. سره زر په سرو زرو سپینو زرو په سپین زر دا به یو شانی، سواء بسواء یو شان به یدا بید لاس په لاس. فاذا اختلفت هذه الاصناف نو که دا په منځ کې د اجناس او جنس بدل شي، اصناف بدل شي، فبيعوا كيف شئتم، بیا هیڅ خبر نه کمې زیاتې پکې کوئ اذا كان یدا بید، خو چې لاس په لاس. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. یو حدیث کې رسول الله وایي هاک و هاک، راکه واله، که راکه واله پکې یا واله و راکه بیا صحیح ده. نو دا ورور چې کم کار کوي دی د سره زر اړي، خو په دغه مجلس کې هاک و هاک یدن بید دا معامله نه کېږي. د دې دراسه دا معامله چې دا سودي ده، دا نه دی جایز. داسې کولی شي چې ټلیفون وکړي او د ریټ معلومات وکړي چې ریټ څومره دی او تا سره څومره کیمیش دي، څومره سره زر پراته دي، بیا دې پسې ورشي وروسته. خو چې کله ورغی او بیا سره علي نو هم ریټ به ګوره هغه یو وي کوم چې په هغه ټیم چلیږي. کوم ریټ چې د معلوم کړی و هغه به نه وي، ګورې کوم ریټ چې چلیږي هغه به حسابېږي. او دې سره فایدې لپاره دا خبره ساتئ، سره زر په قرضو خرڅول هم داسې مسله ده. لکه اوس 2 تولې سره ته زما نه علي، دا 2 تولې سره واله او پیسې بدله میاشت بعد در کوم، دا معامله صحیح ده؟ ولې نه صحیح؟ لاس په لاس نه ده. جنس بدل دی، کمې زیاتې کوئ هېڅ خبره نه، خو لاس په لاس نه ده. ډیزګلاج نه به کوي چې دا به لاس په لاس شي. دغه شان د صرف مسله ده. صرف مطلب پیسې په پیسو بدلول، لکه یو سړی روپۍ بدلوي په ریال باندې، جنس د دوی بدل دی، د ریالونه یو د روپۍ دي، کمې زیاتې به کوي څه خبره نه، خو څه به لاس په لاس به هاک و هاک یدن بید. په دې مسله ورسېدې؟ والله اعلم.